زرمینې راله ښه ډېره ډوډۍ راکړه خپله کور درته ده راځه څه شوه زرمینه زرمینې راوځه کله جاویده السلام علیکم زه یم ستاسو ورور جاوید جانان ما سره په کټ کې ناسته ده کټ په سیټ کې ناسته ده ریما خیال دې وخت کې موږ د یو ډرامې په سیټ باندې یو په دې ډرامه کې موږ سره ډېر ښکلی کاسټ دی دې کې موږ سره نادیه خیال ده ریما خیال ده سنبل ده پکې زه پکې پخپله یم داسې پکې نورې ښایسته کرکټرې دي د ډرامې نوم دی السلام علیکم وعلیکم السلام دا د کومې ډرامې په سیټ دی دا جی دې وخت کې د کټ په سیټ ناست یو او د ډرامې په ریکارډینګ کې یو دا کومه ډرامه ده کرکه ما پکې نه آلې څوک الرېډي خو پکې ته یې کمه کړې دا څوک ده زه سنبل یم دا سنبل ده که ته خو پکې که نه نه پېژنم په دې کې موږ سره دا سنبل هم ده بلکل مینهوالو ضرور به ګورئ دا ډرامه او خامخا به یې ګورئ بیا زما دپاره نادي دپاره او د ریما دپاره السلام علیکم زما ګرانو مینهوالو زه یم ریما خیال او یو پیره بیا د نادیه خیال پروډکشن لایف راغلی ما سره دې ټایم کې جاوید جانان او سنبل ناسته ده چې موږ دې ټایم کې د یو ډرامې په سیټ باندې یو ډېره ښه سټوري ده انشاءالله ستاسو به لازمي خوښېږي او د دې کیمرامین چې کوم دی نو نادر خان دی د دې ایډیټر هم نادر خان دی کیمرامین هم نادر خان دی او امید ساتم چې تاسو به یې خوښوئ ځکه چې ایډیټر یې نادر خان دی خامخا به یې خوښوئ زموږ د دې ډرامې ډایرکټر زه پخپله یم لکه البته ما سره خپل استاد هم دی نادر خان د یو لاسه پړک نه خېږي نو هغه هم را سره دی هغه هم را سره پکې ډېر پروډوسر یم دا دی چې جی پروډوسر یم زه پخپله یم او هیرو هم پخپلې دا ما خو پرېږدئ که نه بقایا خبرې به سره زموږ استاد نادر خان وکړي دې وخت کې موږ د یوې نوې ډرامې په سیټ باندې ناست یو او د ډرامې نوم دی کرکه دا ډېره اوریجنل سټوري ده حقیقي سټوري ده د دې ډرامې رایټر او ډایرکټر او ایډیټینګ او کیمرامیني زما په غاړه ده امید لرم چې دا ډرامه به ستاسو خوښه شي او دا ډېره ښایسته ډرامه ده شارټ پلی ده او دا به ضرور ګورئ دا به د نادیه ګل پروډکشن چینل نه ګورئ نادیه خیال نادیه خیال پروډکشن نه ګورئ صحیح شو ډېره مننه